ښځه د اسلام په رڼا کې ډېر ستم نمایي څه تقصیر زما سترګو مې پیالی په ګریوان زه کله کله دا وایم چې په ټوله انسانیت کې انسان ته د ټولو څه ډېر قریب هغه زنانه ده چې کومه زنانه د انسان په نکاح کې راسي ځکه د سړي ورځ د هغې سره ټوله تېرېږي د سړي شپه د هغې سره ټوله تېرېږي او د هغې څه یو ګړی سړی مستغني کېدی نسي او په هر عمل کې د هغې زنانې خاوند ته ضرورت او د خاوند زنانې ته ضرورت او قرآني تعلیماتو خاوند او زنانه دومره سره نږدې بللي دي لکه د یو سړي سره چې خپل لباس ځکه الله تعالی وایي زنانه ستا دپاره لباس ده او ته د دې زنانې دپاره لباس او د لباس د انسان سره ډېر نږدې تعلقي او د لباس څخه یو ګړی سړی نه مستغني کیږي او د لباس څخه انسان د خپل د بدن اندامونه یو ساعت کې نشي پټولی نو دغه رقم د زنانې سره د انسان ډېر قریب تعلقي او د انسان دپاره د ټولې زندګۍ رفیقه او رفیقه حیات بلل کیږي لیکن زموږ معاشره کې چې کم څوک د انسان سره په څومره نږدې اندازه کې زندگی د زنانې په شکل تیروي دی د هغې په حقوقو کې هغومره کمی کوي دی د هغې په حقوقو کې کوتاهي کوي دی د هغې په حقوقو کې بې اعتدالي کوي او بې ترتیبي کوي او د زنانې په حقوقو کې بې اعتدالي کول د هغې په حقوقو کې بې ترتیبي کول دا موږ ته د جاهلیت آثار زموږ د معاشرې را رسېدلي دي او جاهلیت کې د زنانې څه حق منلو ته څوک تیار نه او جاهلیت کې د زنانو سره ښه زندگی کولو ته څوک تیار نه د هغې معاشرې څه علامات و اثار در اوسه زموږ معاشرو کې هم ځای نیولی دی چې کله دې معاشرې ته اسلامي احکام نه راغلي چې کله دې معاشره کې د پیغمبر علیه صلات وسلام تعلیمات نه راغلي نو د اسلامي احکامو او د پیغمبر علیه صلات وسلام د تعلیماتو د راتللو څخه مخکې د معاشره انسانانو په معاشره کې زنانې ته هغې انساني حق نه ورکوی او نعوذ بالله هغې د انسانیت د دایرې څخه یو خارج مخلوق بالی او چې کله یو څوک د انسانیت د دایرې څخه څوک خارج مخلوق بولي نو بیا به د هغې د حقوقو د ادا کولو څه فکر ورسره پیدا سي نو زموږ څخه مخکې چې کومې د جاهلیت معاشرې وې نو هغې زنانې ته په کور کې یو داسې مخلوق ویل چې کل مخلوق حق نه لري بلکې دا معنا چې داسې مخلوق یې ورته لکه کور کې چې سړی حیوانان ساتي یا د غوا په شکل یا د میږې په شکل یا د بزې په شکل نو زنانې ته په دې نظر باندې کتل کېدل هغې ته صرف نفقه ور برابرول او د هغې سره نفع اخیستل لکه د یو حیوان حق منلو ته څوک تیار نه دی زموږ څخه مخکې د جاهلیت معاشره کې د زنانې حق منلو ته هېڅوک تیار نه بس لکه یو حیوان چې د بازار سره راولې په کور کې ساته نفع ځینې اخه نور د هغې څه حقوق دي دغه رقم زنانه چې کله د بله کوره سره له ستا په کور کې ستا د خدمت لپاره کښېنستله لیکن د هغې یو حق ته څوک منلو ته تیار نه لیکن چې کله اسلامي تعلیمات رالو قرآن کریم پیغامات پیغمبر علیه صلات وسلام راورسول او معاشره کې د پیغمبر علیه صلات وسلام تعلیمات سره خواره وارسول نو د ټولو څخه مخکې زنانې د پیغمبر علیه صلات وسلام په تعلیماتو کې خپل حق و حصه پیدا کړه د محبت چې پر هر میدان رسوای څه تقصیر زما دا جشن د محبت چې پر هر میدان رسوای څه تقصیر زما یا رب پروای ډېر ستم نمای څه تقصیر زما یا رب پروای ډېر ستم نمای څه تقصیر زما څه تقصیر زما